زناکار سړی دی چې نکاح کوي نو چا سره کوي؟ د زناکارې ښځې سره کوي. که نارینه وي که زنانه وي چې په دې بد عادت کې مبتلا شي نو داسې نارینه یا زنانه د دې لایق نه دي چې د یو پاک دامن انسان سره د دوی نکاح وکړي. ځکه د دې زناکار سړي طبیعت ګنده دی او د زناکارې ښځې طبیعت هم ګنده دی او ګندګۍ ته میلان کوي. نو زناکار سړی دې ځان له چې ته زناکاره ښځه ګوري نو مؤمن به د زناکارې ښځې سره نکاح ونه کړي. الخبیثات للخبیثین، دا خبیثه ښځې چې دي نو دا د خبیثه سړو دپاره دي، دا خبیثانې ښځې دي دا د دې خبیثانو سړو دپاره. والخبیثون للخبیثات، او دا خراب سړي خبیث سړي دا د خبیثو ښځو دپاره دي. والطیبات للطیبین، او پاکیزه زنانه چې دي دا د پاکیزه سړو دپاره دي. والطیبون للطیبات، او پاکیزه سړي د پاکیزه ښځو دپاره دي. نارینه او زنانو په باره کې خبره ده، خو د دې بل مطلب هم کیدی شي. الخبیثات للخبیثین، دا ګنده ګنده خبرې د دې ګنده خلکو نه خولې نه بوځي. دا کوم سړی چې بې ځایه ګنده ګنده خبرې کوي دې دننه ګنده دی نو ځکه دا ګنده خبرې کوي. د ښو خلکو نه به ښې خبره اورې او د خرابو نه به خرابې اورې. د هر چا مزاج دی. ای کنه د هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. کنه د هم جنس با هم جنس پرواز، هر یو هم جنس د خپل هم جنس سره پرواز کوي. کبوتر با کبوتر، کمتر به د کمترو سره الوزي، باز با باز. نو د نیکانو خلکو نه به نیکې خبرې اورې او د دې نجسو خلکو نه به هم دقه د نجاست خبرې اورې چې ته ښکلې خبره به ترې ونرئ. خو د داسې نجسو خلکو په خبرو پسې به ځې هم نه، ځکه د دغه نجس دا نجاست دا خبرې ستا په برخه کې کمی نشي راوستی. تاله چې الله څه مقرر کړي ومحقه به درته رسي. نو د چا نجس په خبرو باندې زړه مه غمجن کوه. عرفی تم اندیش به غوغای رقیبان، آواز سگا کم نکنه د رزق گدارا. د سپو په غپار باندې د گدا رزق کې کمی نه راځي. عرفی تم اندیش، عرفی او شاعر دی وی مه خفه کېږه، زه غوغای رقیبان، دا دشمنان به خلاف لګي، هر قسم خبرې به کوي، کله یوه خبره او کله بله خبره. آواز سگا کم نکنه د رزق گدارا. لا ينكحوا الزاني لا ينكحوا الا زانية او مشركة، زناکار سړی نکاح نه کوي الا زانیة مگر د زناکار ښځې سره یا د دې نه ورپسې چې وروړي او مشرکه، مشرکې ښځې سره نکاح کوي. د دې دا مطلب نه دی چې زناکار سړی که یو پاک دامنې ښځې سره نکاح وکړي نو دا نکاح به ونه شي، نه نکاح به یې کېږي. او یو زناکار مسلمان که د یو مشرک ښځې سره نکاح کوي، نورو آیاتونو کې راغلي چې د مسلمان او د مشرک نکاح نه کېږي. او یو زناکار بد کرداره دی خو یو بزرګ سره یې نکاح وکړله نو نکاح شوې ده. اوس بیا دې دی چې لا ینکحو مطلب دا دی، یو محاوره ده وی السلطان لا یکذبو، بادشاه دروغ نه وایي. ولې؟ بادشاه د چا نه یریږي چې دې دروغ وایي. دا دروغ خو خلک د یرې نه وایي، د چا نه دبو وي د چا نه مجبور وي، نو بادشاه د چا نه یریږي
ناغه دروغ نه وي السلطان لا یکذبو او کوي وي نو ویلیم شي خو بهتره دا ده چې بادشاه د چا نه دبو نه دی دې دروغ ولې وي نو زاني سړی لا ينکح الا زانیه لا ينکحو نو دا د محاورې مطابق دی والزانیة لا ينکحها الا زان او بدکردار زناکار خدا لا ينکحها دا پنکا نه اخلی الا زان مگر زناکار سړی به والی او مشرک یا مشرک سړی به پنکا باندې واخلی وحرم ذلك على المؤمنين دا کار حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې زنا مؤمنانو باندې حرام ده زنا په مؤمنانو حرام ده لذلك اشاره زنا توشي نو معنی دا شو چې زنا یو خبیث فعل لی او په مؤمن حرام ده او کدا ذالک د دې اشاره نکاح زانی او زانیه د زناکار سړی او د زناکار ښځې نکاح دا ذالک دې ته اشاره وشي او بیا مشرک او مشرکه ورپسې ذکر شي نو د مشرک او د مسلمان نکاح او د مشرکی او د مسلمان نکاح د مشرک سړی او د مسلمان ښځې یا د مسلمان سړی او د مشرک ښځې نکاح آیاتونو نه معلومه ده چې حرامه ده او د زانی سړی نه مراد د زانی نه پاک دامن زنانه سره نکاح کول یا یو زانیه سره چې پاک دامن ده پاک دامن سره ورسره نکاح کوي دا حرام ده یو پاک دامن سره د یو بدکردار ښځې سره نکاح کوي یا یو پاک دامن ښځه د بدکردار زناکار سره نکاح کوي نو دا به د هغې صورت سره خاص کړی شي چې دا پاک دامن سړی د زناکار ښځې سره نکاح وکړي او بیا د زنا نه نه منې کوي نو دا کار حرام دی پاک دامن سړی د زناکار ښځې سره نکاح وکړله او هغه زنا کوي او دا د اوس پې خوشحاله دی دې ته دیوس وایي دې د زنا نه نه منې کوي نو د ده دا فعل دیوسیت دی عربی کې ده ته دیوس وایي پښتو کې ورته دوس وایي نو دا کار حرام دی چې ته مسلمان یې په خپله پاک دامن یې نو دا کومه بیبي چې دې کړې دا زناکاره زنا نه منې که که نه که نه منې کې پرېږده روکې که نو دا کار شرعا حرام دی یو شریف سړی د زنا عادت ښځې سره نکاح کول نه غواړي چې د نکاح نه وروسته بیا په زناکارۍ باندې رضا وي البته نکاح د دوی ترمنځ شرعا صحیح ده خو کار د دواړو بد دی